السلام علیکم تاسو ټولو ګرانو دوستانو ته امید ساتم چې ښه به وئ روغ او جوړ به وئ د خوشحالۍ او د عافیت جامې به مو په تن وي څنګه چې ګورئ هغه دري کې یو څه وایي که نه به اشوا رقم رقم شاه صنم څه خرامان قدم یار نورې څه دي بس جنابه را سره ده جنابه بالاخره راضي شوه چې لږ لږ خپل اواز وباسي لږ ما سره خبره وکړي جنابې څنګه خیم جوړو چېرته راغلي یو نوخار پر دی نوخار نه دی رښتیا باغ ناران باغ ناران مونږ نن وغوښتله چې راشو لږ شانتې هغه فکر ذهن دماغ لږ چینج شي واقعا چې انسان کور کې کینی بور کېږي ډېر زیات حد نه زیات نو بس زما جنابه راغلو دلته که نه چې لږ شانتې وګرځېږو چکر ووهو او ځان ښه خراب خلک پکې نو ښه خلک خو ټول دي خو یو نیم پکې چې مطلب بهر ګرځي سړی ډېر زیات ګوري هغه یادوم که نه دا ولې خلک دومره زیات ګوري جنابې تا ته یو شعر ویم خفه کېږي نه خو وایي چې ځان ته ګورم که نه وا کوه که نه چې ځان ته ګورم ډېر بدرنګ یم او چې ځان ته ګورم به دا شکر نه چې ځان تا ته ګورم په دا ګورې دا جنابه ده ښه تاسو ټول ویل چې جنابه کامرې ته ولې نه راځي خپرونې ته ولې نه راځي دا جنابه ده لور څه وې بچې کاکۍ څه وې ښه نو تاسو مونږ سره پاتې شي اخري شیبو پورې چې مونږ زه او جنابه څه کوو او چېرته ځو نو څه لوبې روانې دي ښه شپږیزه ده صبر وکئ ښه جناب صاحبې دا راته وایي چې نن ورځ بیا بهر راغلو که نه څه احساس لري مطلب ما سره خوشحاله یې که نه چې ما سره ګرځې راګرځې خوشحاله یم جوړګو ډېر دروغ به نه ویه ګوره قسم دی بس ډېره در سره خوشحاله یم تاسو خو هسې وایي که نه چې غذا لسي او غذا لاسي جناب خو ګورئ که نه حقیقت وایي ګوره سا مې درپسې وځي جوړګو سا به مې وځې درپسې او نور څه وایي ښه تاسو مونږ سره پاتې شئ چېرته مه ځئ ښه ګرانو کتونکو دوستانو صبر چې دا موبایل ځان ته داسې ونیسم دا ونه ګورئ که نه چې دا د څه ونه ده هغه نه پوهېږم املي ورته وایي که څه ورته وایي املي د املي نو دا نه پوهېږم چې املي ده او که نه ما هسې وویلې ښه نو ما ته پته نه لګي خو داسې ښکاري ما ته لکه املي په شان صبر چې جناب راشي هغه نه به زه پوښتنه کوم چې دا د څه ونه ده ښه ګرانو کتونکو تاسو نه زما دا ګیله هم ده چې تاسو مطلب لیک نه ورکوئ او خپل نظر ما سره شیر کوئ نه ورځ په ورځ چینل ولاړ دی او درې بلکلي مخې ته نه ځي دا ولې تاسو ما ته دا وایئ چې دا ولې داسې ظلم کوئ نو بیا چې یو څو ورځې زه خپرونې ونه کړم بیا هسې وایي چې مطلب غذا نظري ته چېرته یې او ته چېرته یې او چې بیا زه چینل ته راشم خپرونې وکړم بیا تاسو داسې کوئ نو تاسو سره زه څه وکړم ووایه ښه زه خیر په هر صورت ښه ګرانو کتونکو یو ورځې خاص به زه تاسو ته کومنټونه وایم که نه چې ماشاءالله کومنټونه هم دومره زیات شوي دي که نه چې سم زیات نو کومنټونه به وایم چې یو خبره که نه چې ډېر خلک پوښتنه کوي رانه چې غزال نظري تاسو واده کړی او که نه ستاسو په نظر به ما واده کړی و که نه خو دا موضوع اوس پرېږدم د ده موضوع په هکله بس یو خاص خپرونه ولاګ جوړوم او چې تاسو ته اندازه وشي چې ما واده کړی او که نه جنابه تلې چای پسې نور څه ته موډ نه کېدو او روټۍ هر څه مو خوړله نو اوس دلته کېناستېدو که نه چای ته انتظار کوم چې جنابه چای راوړي راته ښه دوستانو څنګه مې چې ویلې مونږ چای واخیستله خو جنابه دومره زر خپله چای ختمه کړله او زما لاغه شانتې ډک پروت دی او بیا هم د څه ویلې زمونږ په ژبه دې ته څه وایي دته ناریال وایي که نه څه ناریال وایي او د داسې خلک ورته کوپره وایي که نه لکه ډېره توپیر شته نو دلته مونږ سره یو بل مطلب افغانۍ ده ناسته ده خو خبرې نشي کولی اجازت نه لري که نه چې مطلب مونږ سره خبرې اترې وکړي نو هسې مونږ سره ملګرې شوه ډېره ښه جنۍ ده او جناب ورسره تلې وه که لاره ناسته او زیاتې غوسه شو مال راشه که نه چې ولاګ پوره کړو او خپل چای هم ختمه کړې وه که نه ورسره نو افغانیان واقعا چې داسې مینې نه ډک او خلوص نه ډک خلک دي
جناب نن ورځ څنګه وه؟ ښه وه، ډېر ښایسته تېره شوه. ښایسته وه؟ نو دا تا چای څه کړله؟ ختم شوه. ولې؟ بس چای سر کړی وې، دومره وخت چای دې نه وچکلی غوسه کې زر وسکو. او غوسه وه لږ شان ښه پته نشته چې په څه غوسه وه او په څه داسې وشو. غوسه شي څه ونس کې وزه چې غوسه شم ورته ته هم غوسې کوې؟ د دې غوسې نه مو الله وساته ښه چې غوسه شي ډایرکټي موبایل په ځمکه ولي. نو ګرانو کتونکو تر اخري شیبو پورې موږ سره لږ پاتې شي چې موږ نور څه کوو چېرته ځو. ښه دا شو پارک. نو پارک هم خوند نشته پاتې، دومره خوند نه ده پاتې که نه؟ داسې بې خونده ده دا ټول هر څه داسې بې خونده دي. دا ولې؟ بابا څنګه داسې ښکلې بابا ګوري د بابا کیسه بیا ووایو که نه چې بابا ته نور څنګه بابا مه ګوره که نه چې د نظر هم نه کوي. ښه هلته دغه دوه دانې څه کوي؟ کبړې. ښه نو دوستانو موږ هم داسې ګرځو پارک کې ټول داسې یو چرته بیچارهګانو په شان دي ناست بلبل. او تاسو دا ماته وایي که نه چې تاسو څه کوئ؟ موږ ځو قضي ته کاونټرو څخه ځو. ښه ګورو چې کاونټرې نه کاونټرې نه دي دا څه دي؟ زاغ نه قارغه که نه؟ دته قارغه وایي زاغ نه وایي. زاغ په دري کې وایي او قارغه پښتو کې وایي. ته راشه دې ماشومانو ته اوس وګوره راځئ. ولې مخه پټ کړه راته نه غوترېدله. ولې خیر شه توبه استغفر الله. دا حالت نه مو خو دې وساته. دا والم فری راکې په ما څخه 50 روپۍ نشته. غریبي م د ډېره زیاته. او دا موبایل چا سره یې؟ دا موبایل خو ما هلته پیدا کو. موبایل خو مې پیدا خو پرس مې هلته میلاو شو راله پیدا مې کو که نه؟ ولا پارک کې راغلم واقعا چې ټایم یې ډېر پاس شو که نه. یو څوم ګلالي ماشومان دي خو دومره وران دي که نه، دومره شوخ دي مطلب لکه شوخي او ورانۍ پې تمام دي. ته راشه دا څنګه لوبه دې کړې؟ ته راشه. ښه داسې مخلوق نه دی الله وساته. کورتۍ واغوسته سرچپه الټۍ واغوستله او مخې راپټ کو. ما ته وایي چې مطلب ته ځانه ویډیو وکوه چې ته پکې څه راځي؟ ښایسته راځي. ښه دا ټول د کریمونو برکت ده. ښه الله دې ښایسته نه کړي، کریمونه دې نه ښایسته کوي. او که نه چې الله مې ښایسته نه کړي څه؟ کریمونه نه ښایسته کوي که نه؟ لکه مطلب اوس زه بغیر د کریمه ښایسته یم؟ دا چا ویلې؟ ته خو هم ښایسته یې که نه؟ تا ویلې که نه؟ ته خو هم ښایسته یې ماشاءالله. نو خبره یې دومره ښکلې وکړله که نه وی چې الله چا ښایسته کړي نه وي که نه کریمونه څوک نه ښایسته کوي. نو مطلب اوس مې اعتماد بنفس نور هم بالا لاړو که نه جګ شو چې زه ښایسته یم که نه؟ څه ښایسته یم؟ زما کوم ځای ښایسته ده ډېر؟ ته راشه که نه یار ټوله ښایسته مطلب خوله پوزه سترګې کوم یو؟ ټول لاسونه خپې مخ یا الله توبه. ښه ډېره مهرباني تاسو هم ډېر ښایسته یې. ښه الله دې ستاسو هم عزت وساتي او الله دې غیبي ستاسو ثواب وسیله وکړي. ښه دوستانو واقعا چې ګلالي ماشومان او اکثر ماشومان ډېر خواږه وي که څنګه جنابې؟ ماشومان خواږه وي که نه؟ ډېر حد نه زیات. ښه زما ماشومان خوښ وي او چې داسې ورانۍ وکړي نو بیا نور هم خواږه شي که نه؟ مه خانده. نو زما تعریف خو پکې وکړو دا وګوره داسې کاتې کوي. خیر دته ګناه نشته، موږ ورسره مطلب څه ویلی هم نشو که نه. تاسو په خپله تماشا کوئ. ښه صرف تماشا کوه جانان. ښه ګرانو کتونکو دا وه د نن ورځې ولاګ. امید ساتم چې دغه ولاګ به ستاسو ډېر ډېر خوښ شوی وي. او نن دا دی جنابه هم تاسو ولیدله چې څنګه وه او څنګه نه وه که نه. جنابې ډېره مننه، مهرباني، خوشحاله اوسئ. او کتونکو ته څه ویل لري که نه؟ بس ټول عمر دې خوشحاله اوسي، بس خپل د ژوند نه خوند واخلي. دا ډېره ښه خبره ده. خوند واخلي ژوند کې خوند نشته داسې خاص. بس ځانله دې وکړي نه که ژوند کې ډېر خفګانونه دي چې خپل ځان څوک خوشحاله نه کړي که نه نه کېږي خوشحاله هېڅوک هم نشي ورکولی. لکه وایم چې ژوند نه دې خوند واخلي. بالکل
نو یعنی ته دا وې که نه چې څوک نن سبا چاته خوشحالي نه ورکوي باید ځان له په خپله خوشحالي ورکوي همداسې ده ښه د جناب یو ښکلی پیغام چې نن سبا هېڅوک هم چاته خوشحالي نشي ورکولی نو تاسو ځان له په خپله خوشحالي ورکوئ او خپل ژوند ته خوشحالي راولئ نو واقعا چې زه تنګه شومه دوی بس دا دی مونږ هم روان یو کور طرف ته ځو تاسو ټول پلې رب سپارم هر چېرته چې استخاد خوشحاله او کامیابه اوسئ الله مو مل شه او چینل خامخا ځان سره سبسکرایب کړئ چې تر څو زمونږ نور ولاګونه تاسو ته راشي ښه وختونه او ښې شېبې الله حافظ بای